السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم پوره چمتووالی نیولی وي. ګرانو زده کوونکو، باید له تاسو سره کتابچه او قلم هم شتون ولري تر څو تاسو د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره زده کړئ. راځو ګرانو زده کوونکو د تېر لوست کورنۍ دندې ته. څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د نباتاتو د غذا لاسته راوړل او همدارنګه د کیمیاوي سرې ولوستې، نو ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د کورنۍ له غړو سره د کیمیاوي سرو او هم د اهمیت او همدارنګه د هغوی د ډولونو په اړه بحث وکړئ. انشاءالله چې تاسو ورسره بحث وکړ او د کیمیاوي سرو ډولونو نومونه مو لیکلي دي. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو، راځو د تېر لوست لنډیز ته. تېر لوست بیا هم په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم. څرنګه چې موږ تاسو ولوستل چې د نباتات خپل غذایي مواد یا خواړه څنګه لاسته راوړي، یا د نبات د خوړو لاسته راوړل مو ولوستل. دا چې موږ تاسو ولوستل چې نباتات کاربن ډای اکساید له هوا څخه د پاڼو د سوریو له لارې اخلي او د کاربن زیات مقدار د همغه کاربن ډای اکساید څخه جذبوي او ډیر کم مقدار د کاربن له ځمکې څخه د ریښو په واسطه اخلي. همدارنګه اکسیجن، هایدروجن چې د اوبو په جوړښت کې شتون لري، دا هم نبات د ځمکې څخه د ریښو په واسطه جذبوي. او په همدې ډول هغه مهم عنصرونه چې نبات په جوړښت، وده او د نبات په میوه او ګل او نورو برخو کې په کار وړل کیږي، هغه هم د منحلو مالګو، منحلو منرالونو او په همدې ډول د ضعیفو تیزابونو په بڼه د ځمکې څخه د ریښو په واسطه جذبوي او خپل بدن ته یې رسوي. موږ داسې ولوستل چې کیمیاوي سرې څه شی دي. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سرې مو داسې تعریف کړې وې چې هغه کیمیاوي مواد او مالګې چې د نباتاتو د حاصلاتو د ښه کېدو سبب ګرځي کیمیاوي سرې بلل کیږي. چې کیمیاوي سرې د نبات د کیفیت او کمیت د ښه والي سبب ګرځي. په همدې ډول ګران زده کوونکو، موږ تاسو ولوستل چې نباتاتو کې 80 عنصرونه ته اړتیا ده چې 10 عنصرونه یې د نبات 9.9% وزن جوړوي. 10 عنصرونه یې هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، په همدې ډول سلفر، فاسفورس، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او مګنیزیم، اوسپنه، په همدا شان کاربون او نایتروجن دي. د دغه 10 عنصرونو چې د نبات 9.9% وزن جوړوي، نور عنصرونه، پاتې عنصرونه د نبات د وزن ډیره کمه برخه جوړوي، خو بیا هم د نبات لپاره ډیر د اهمیت وړ دي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ولوستل چې د نباتاتو که چیرته په ځمکه کې په مسلسله ډول وکرل شي، نو د هغې ځمکې کې ذخیره شوي مواد او ذخیره شوي عنصرونه د نبات په واسطه اخیستل کیږي او په ځمکه کې نور د هغې ذخیره له منځه ځي. په پایله کې د نباتاتو د کیفیت او کمیت د خرابوالي سبب ګرځي. نو موږ تاسو باید ځمکې ته همدغه عنصرونه د نباتاتو د اړتیا وړ مواد د کیمیاوي سرو په ډول ور اضافه کړو. په دې هیله یم ګرانو زده کوونکو چې تېر لوست مو بیا تکرار شوی او په ښه ډول زده شوی وي. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو، بیا مو هم لوست د کیمیاوي سرو په برخه کې دی، نو تاسو څخه هیله لرم چې د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره ځیر شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ بیا هم د 8م ټولګي د کیمیا مضمون د 4م څپرکي موضوع ده د کیمیاوي سرو ډولونه، چې په دې اړه ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه. ستاسو به هم یو څه لږ او ډیر معلومات په دې اړه زده کړي وي. زموږ موخه په دې لوست کې دا دي ګران زده کوونکو، تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې وکولی شئ چې د کیمیاوي سرو ډولونه وپېژنئ چې کیمیاوي سرې څو ډولونه لري او کوم ډولونه یې دي. په همدې ډول د کیمیاوي سرو ډولونه زده کړئ او په راتلونکي کې د هغې څخه د کروندو د حاصلاتو د کیفیت او کمیت په ښه کېدو کې ګټه واخلئ.
د لوست پاڼه 72 پاڼه ده او لوست مو 9 لوست ده. ګرانو زده کوونکو دا چې تاسو ته هم بهتره معلومیږي کې د کیمیاوي سرې مختلف ډولونه لري چې د هغې له جملې څخه دوه ډېر مهم ډولونه دي. لومړی عضوي سرې، عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزر ورته ویل کیږي. ارګانیک فرټیلایزر. او دوهم ډول د کیمیاوي سرو څخه هغه هم غیر عضوي سرې دي، غیر عضوي سرې چې هغې ته ان ارګانیک فرټیلایزر ویل کیږي. ان ارګانیک فرټیلایزرز. نو کیمیاوي سرې په عمومي توګه په دوه ډلو ویشل شوي چې یو یې عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزرز او دوهم یې غیر عضوي سرې یا ان ارګانیک فرټیلایزرز بلل کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو لومړی عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزرز په مشرح ډول زده کوو. حیواني فاضله مواد په همدې ډول د غذایي موادو د صنایعو پاتې شوني په همدې ډول پوره نسوځېدلي د نباتاتو پاتې شوني یا سکاره او همدارنګه د نباتاتو د تنو او پاڼو برخې چې تر خاور لاندې شوي وي دا ټولې کیمیاوي عضوي سرې بلل کیږي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو چې دا یې طبیعي دي، همدې ډول مصنوعي کیمیاوي عضوي سره هم شتون لري چې هغه عبارت له یوریا څخه ده. یوریا هم یوه عضوي سره ده چې په مصنوعي ډول لاسته راځي او طبیعي هم شتون لري. په صنعت کې په زیات مقدار یوریا تولیدیږي. دوهم ډول ته راځو چې هغه غیر عضوي کیمیاوي سرې دي یا ان ارګانیک فرټیلایزرز. غیر عضوي سرې د دې سرو ځینې ډولونه په طبیعت کې هم شتون لري چې په طبیعي شکل موجود وي، لکه د کلسیم فاسفیټونه. د کلسیم فاسفیټونه چې یو غیر عضوي کیمیاوي سره ده. په همدې شان ګرانو زده کوونکو د کلسیم فاسفیټونه ګاچ په خپله یو غیر عضوي کیمیاوي سره ده. همداشان د چیلي خورا. چیلی یو د جنوبي امریکا یو هیواد دی، د چیلي خورا دا هم یو په هغې کې یو مشهور کان موجود دی. نو په همدې خاطر باندې ورته د چیلي خورا ویل کیږي، یو غیر عضوي کیمیاوي سره ده. او ځینې نور ډولونه هم شتون لري د غیر عضوي کیمیاوي سرو. د غیر عضوي کیمیاوي سرو ډېره اندازه لکه امونیا، کلسیم هایدروجن فاسفیټ او نور د ټولې نړۍ په مختلفو فابریکو کې تولیدیږي، په مصنوعي ډول هم لاسته راځي. د غیر عضوي کیمیاوي سرو ډولونه اوس په تشریحي ډول تاسو ته تشریح کوم چې غیر عضوي کیمیاوي سرې کوم ډولونه لري او څنګه دي. په مصنوعي ډول هم شتون لري، لکه چیلي خورا چې چیلي په هیواد کې مهم کان موجود دی، او همدارنګه نورې غیر عضوي سرې چې په مصنوعي ډول جوړیږي او په طبیعي ډول هم شتون لري. په غیر عضوي سرو کې فاسفیټونه، پوتاشیمي مالګې، سلفیټونه، همدارنګه نایتریتونه، امونیم فاسفیټونه او نور شامل دي. دا ټول د غیر عضوي کیمیاوي سرو له ډولونو څخه بلل کیږي چې ځینې مالګې او نور محصولات یې چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه پکې شتون لري، هغه د غیر عضوي سرو په حیث موږ او تاسو د نباتاتو ته ور علاوه کوو او استفاده کوو چې په ځمکه کې علاوه کړو، نو نباتات له هغې څخه ګټه اخلي. ځکه په هغو کې شامل عنصرونه د نباتاتو د اړتیا وړ دي یا نباتات ورته اړتیا لري د نباتاتو د ودې او نمو لپاره اړین دي. په دغه کیمیاوي غیر عضوي سرو کې شامل عنصرونه نباتاتو ته ګټه رسوي. د سرو عمده او مروج ډولونه چې دي هغه موږ او تاسو
په تشریحي ډول لولو چې یو یې د سرو د عمده او مهمو ډولونو څخه فاسفورس لرونکي سرې دي. فاسفورس لرونکي سرې. مونږ به تاسو ګرانو زده کوونکو درې مهم عنصرونو او د هغې دندې په نباتاتو کې لوستې وې چې یو د هغې له جملې څخه فاسفورس عنصر و چې فاسفورس په نباتاتو کې د میوو او د دانو د ودې او نمو سبب ګرځي. نو همدغه فاسفورس لرونکي سرې د غیر عضوي کیمیاوي سرو له جملې څخه دي چې د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او کمیت د ښه کېدو سبب ګرځي او د فاسفورس عنصر د نباتاتو د ودې او نمو اساسي محرک دی. یعنی نباتاتو په وده او نمو کې د فاسفورس د عنصر رول ډېر د لیدلو وړ دی او ډېر مهم رول لري. او د نباتاتو د میوو او دانو د جوړېدو عملیې ته همدغه د فاسفورس عنصر چټکتیا ورکوي چې د نباتاتو میوه او دانه په چټکتیا سره وده وکړي او نمو وکړي. د نباتاتو د ښې ودې او نمو او په وخت باندې د حاصلاتو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لازمه ده چې د فاسفورس لرونکي کیمیاوي سرې نباتاتو ته علاوه کړو، یعنې په ځمکه کې ورته علاوه کړو تر څو نباتات همدغه د خپل اړتیا وړ فاسفورس له همدغه کیمیاوي سرو څخه چې فاسفورس لرونکي وي واخلي او پوره یې کړي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو ډېرې مروجې فاسفورس لرونکي سرې چې دي چې هغه څخه په کرهڼه کې ګټه اخیستل کیږي له امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ او په همدې ډول ترای امونیم فاسفیټ څخه عبارت دي. ډای امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ دا کیمیاوي سره د فاسفورس لرونکو کیمیاوي سرو له ډلې څخه ده چې په نباتاتو ته د ځمکې له لارې علاوه کیږي او د نباتاتو د حاصلاتو د کیفیت او کمیت د ښه کېدو سبب ګرځي. NH4 2 مالیکوله یې ډای امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ PO4 دا هغه کیمیاوي سره ده چې د ډای امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ په نوم یادیږي او په نباتاتو ته علاوه کیږي او ورکول کیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو ترای امونیم فاسفیټ دی. ترای امونیم فاسفیټ دا هم د فاسفورس لرونکي کیمیاوي سره ده چې نباتاتو ته علاوه کیږي او د نباتاتو د حاصلاتو د کیفیت او کمیت د ښه کېدو سبب ګرځي. NH4 درې مالیکوله دی او د فاسفیټ ګروپ لري. نو ګرانو زده کوونکو همدغه دوه د فاسفورس لرونکي مهمې مروجې کیمیاوي سرې بلل کیږي. د پورتنیو سرو څخه د همدغه دوو سرو څخه علاوه موږ او تاسو نورې د فاسفورس لرونکي سرې هم لرو چې هغې ته دوه ګونې سوپر فاسفیټونه یا مضاعف سرې ویل کیږي. هغه هم د څو سرو مخلوط وي، هغه هم د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او کمیت د ښه کېدو لپاره په ځمکه کې علاوه کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو راځو دوهم ډول ته چې دوهم ډول پوتاشیم لرونکي سرې دي. موږ به تاسو مخکې لوستي وو چې درې عنصرونه ډېر مهم رول لري د نباتاتو په بدن کې د پوتاشیم لرونکي سرې او همدارنګه د فاسفورس عنصر و او په همدې ډول د نایتروجن عنصر و. نو په دې برخه کې پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرې تاسو ته در پیژنم تر څو تاسو هغه زده کړئ چې دا هم د نباتاتو لپاره یو مهم عنصر دی. پوتاشیم د دې عنصر لرونکي سرې هم نباتاتو ته ور علاوه کیږي. د پوتاشیم دنده مو مخکې زده کړې وه چې د نشایستې قندي موادو پنبې او همدارنګه د کتان د رشتو په اوږدوالي او زیاتوالي کې مهم رول لري پوتاشیم. همدارنګه پوتاشیم عنصر مو لوستی و چې د نباتي مرضونو مخنیوی کوي او د نایتروجن
د عنصر د زیاتوالي بدې او خرابې اغیزې له منځه وړي. نو په همدې لحاظ باندې د پوتاشیم لرونکي سرې نباتاتو ته ور علاوه کیږي. پوتاشیمي سرې له منرالونو څخه د پوتاشیمي مالګو لرونکي منرالونو څخه لاسته راوړي چې له هغې جملې څخه سیلونایت یو مهم منرال دی. سیلونایت د پوتاشیم یو مهم منرال دی چې د سیلونایت فورمول په دې ډول دی چې پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید دواړه یو ځای شتون لري. پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید دواړه یو ځای شتون لري. له همدغه څخه پوتاشیم لرونکي سرې جوړیږي او په د پوډر په ډول همدغه د سیلونایت مرکب مستقیما هم نباتاتو ته علاوه کیږي. او دوهم منرال یې کرنالایت دی چې دا هم د پوتاشیم لرونکي یو مهم منرال دی او له همدغه منرال څخه د پوتاشیم لرونکو کیمیاوي سرو لپاره ګټه اخیستل کیږي. پوتاشیم کلوراید او مګنیزیم کلوراید په مخلوط ډول په دغه منرال کې شتون لري. پوتاشیم کلوراید او مګنیزیم کلوراید چې مګنیزیم کلوراید په خپل جوړښت کې 6 مالیکوله کریستلي اوبه هم لري. نو د پوتاشیم لرونکو منرالونو له جملې څخه کرنالایت او سیلونایت د پوتاشیم لرونکو کیمیاوي سرو په ډول کارول کیږي. او مخکې مو هم وویل چې سیلونایت یا پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید چې دواړه یو ځای شتون ولري دا د پوډر په ډول هم په مستقیمه توګه ځمکې ته د کیمیاوي پوتاشیم لرونکي سرې په توګه علاوه کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې کورنۍ دندې ته. نن ورځ ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به د کیمیاوي سرو ډولونه د یو جدول په شکل ولیکئ چې لومړی عضوي سرې او بیا یې هم غیر عضوي، بیا د غیر عضوي سرو ډولونه او د هغوی نومونه به هم په خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د لوست لنډیز ته راځو. بیا هم په لنډو ټکو کې د نن ورځې لوست تاسو ته په خلاص ډول بیانوم. نن ورځ لوست کې موږ تاسو د کیمیاوي سرو ډولونه ولوستل چې د مهمو صنعتي مرکبونو له جملې څخه دي. کیمیاوي سرې موږ تاسو پیژنو چې د نباتاتو د حاصلاتو د کیفیت او کمیت د ښه کېدو سبب ګرځي. لومړی په 2 ډوله دي، په 2 عمومي ډولونو ویشل شوي دي چې لومړی عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزرز دي چې د عضوي سرو له جملې څخه یې طبیعي هم شتون لري او مصنوعي ډول هم جوړیږي. یوریا یو مهمه هم طبیعي او هم په مصنوعي ډول عضوي سره ده. همدارنګه د حیواناتو نباتاتو د حیواناتو فاضله مواد، د نباتاتو پاتې شوني او د غذایي موادو پاتې شوني په همدې ډول د نباتاتو د پاڼو او تنو برخې چې د خاورو لاندې شوي وي نه رسېدلي سکاره دا ټول د عضوي سرو له جملې څخه دي. غیر عضوي سرې مو ولوستئ چې دوهم ډول دی انورګانیک فرټیلایزرز. د غیر عضوي سرو له جملې څخه د کلسیم فاسفیټونه، ګچ، د چیلي خوره په همدې ډول ځینې نورې غیر عضوي سرې شتون لري چې مهمې دریو عنصرونو لرونکي مهمې غیر عضوي سرې بلل کېږي چې هغې له جملې څخه یو فاسفورس لرونکي کیمیاوي سرې موږ تاسو ولوستې. د فاسفورس عنصر موږ تاسو پوهېږو چې د نباتاتو د میوې د ودې او نمو په چټکتیا کې مهم رول لري. همدارنګه د فاسفورس لرونکو سرو له جملې څخه ډای امونیم مونو هایدروجن فاسفیټ مرکب مو ولوست چې دا د کیمیاوي سرې په ډول کارول کیږي او ترای امونیم فاسفیټ مرکب د کیمیاوي فاسفورس لرونکي سرې په توګه کارول کیږي. دوهم مو پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرې ولوستئ چې پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرو له جملې څخه چې پوتاشیم د نشایستې، همدارنګه د قندونو او د کتان، پنبې د رشتو د لویوالي او اوږدوالي سبب ګرځي. او په همدې ډول پوتاشیم عنصر مو ولوست چې د نباتي امراض د مخنیوي او د نایتروجن د بدو اغیزو د مخنیوي سبب ګرځي. پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرې د سیلونایت له منرال څخه چې پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید دواړه مالګې مخلوط وي لاسته راوړل کیږي او یا همدغه سیلونایت مرکب په پوډر په ډول مستقیما هم ځمکې ته علاوه کیږي او د کرنالایت
مرکبي یا منرالي چې پوتاشیم کلوراید او مګنیزیم کلوراید او 6 مالیکوله اوبه لري له دې څخه هم پوتاشیم لرونکي کیمیاوي سرې په لاس راوړل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر راتلونکي لوست پورې چې نایتروجن لرونکي کیمیاوي سرې پکې لولو. تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.